الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معززو الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو ټولو کامل ایمان او صالح اعمال نصیب کړي. ما او تاسو ټول دې الله تعالی د دور حاضره د خطرناکو او د ړندو فتنو نه محفوظ وساتي. د صفات حسنه او محموده سلسله کې نن صفت د اخا هغه ذکر کوم. اخا د اخوت نه دی او د اخوت معنا علماء کرام دا اخا او اخوت او ورولې دا ټکی دا د وخا نه اخیسته شوی دی. وخا قصد او ارادې ته وایي. نو یو ورور کم دو کسان چې د یو مور د ګیډې نه پیدا شي هغې ته اخوا ورونه وایي. ورونه ورته ولې وایي؟ ځکه چې د یو ورور کم قصد او اراده وي نو هغه د بل ورور وي، نو ځکه د ورور ته رور وایو. او لفظ د اخوت او د رورولي تقریبا مفسرینو پنځه قسمه ذکر کړی ده چې قرآن پاک کې د هغې تذکره راغلی ده. یو اخوت او رورولي هغه د نسب ده چې دوه کسان د یو مور د ګیډې نه پیدا شوي مونږ هغې ته رورولي وایو، دې ته اخوت النسب وایي. او دویم قسم رورولي الله رب العزت قرآن پاک کې دام ذکر کړی ده فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قرآن پاک کې د میراث په حق نه د دې تذکره راغلی ده. دویم قسم رورولي هغه د قبیلې رورولي ده. یو سړی یو مسلمان یا یو کس هغه د بل مسلمان یا د بل انسان سره په قومیت کې یو وي، نو د قومیت یووالي تم قرآن پاک کې رورولي ویلې شوې ده. قرآن پاک کې ځای په ځای د انبیاء کرامو متعلق الله رب العزت چې ارشاد فرمایي چې دا پیغمبر می دی قوم ته لېږه، دا می دی قوم ته لېږه، نو الله رب العزت ورته لفظ د رورولۍ ذکر کوي. وإلى عاد أخاهم هودا. عادیانو ته مونږ د دې رور ولېږه هود علیه السلام. نو نسب کې رور نو قوم کې رورو. هود علیه السلام د هغه قوم نو کوم چې عادیانو. نو چې کله یو دوه سړي په قوم کې یو وي نو د قوم د وجې نه هم دې ته رونه وایي. دریم قسم رورولي هغه فی الدین والمتابعه. یو سړی نسبي رورولي چا سره نشته، قومي رورولي او هغې قومیت کې شرکت هم نشته، خو دین کې یو دي، دواړه مسلمانان دي. دواړه څه دي؟ مسلمانان دي. دې ته اخوت فی الدین وایي. د دین رورولي او دا مضبوطه رورولي ده، دا مضبوطه رشته ده. امام قرطبي رحمه الله یو ځای کې خپل میاناس تفسیر کې فرمایي وایي دینی رورولي دا د نسبي رورولۍ نه مضبوطه ده. وجه دا ده چې داسې حال راځي چې دینی رورولي نسبی رورولي دا منقطع کیږي، دا کټ کیږي، خو نسبی رورولي دینی رورولي دا نه ختمیږي چرته مو.
یو سړی دی هغه پلار او زوی دی، پلار کافر دی او زوی مسلمان دی، نو دی یو بل نه میراث نشي وړلی. د دې دلته کې ګوره هغه پلارواله او زویواله او رشته ختمه شوه، نسبي رشته ختمه شوه او دینی رشته هغه نه ختمیږي چې مسلمان مشرق کې دی او که مغرب کې دی، دا ورورولي قایم او دایمي دا هیڅ صورت کې نه ختمیږي. نو دریم نمبر ورورولي د دین د الله رب العزت قرآن کې فرمایي فاصبحتم بنعمته اخوانا. الله فرمایي تاسو زما په نعمت زما د احسان د وجنه تاسو رونه رونه وګرځېدئ. نو دا نسبي وروروالی نه دی، د الله احسان او انعام اسلامو دینو. تاسو می دین درکه اسلام می درکه، نو تاسو ټول مسلمانان شوي، نو هغه اسلام د وجنه وروریان وګرځېدئ. او څلورم نمبر هغه ورورولي د محبت او د مودت ده. قرآن پاک کې الله فرمایي ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا. قرآن پاک کې الله د جنت تذکره کوي چې کله جنتیان جنت ته ځي، نو دنیا کې چې یو مسلمان بل مسلمان ته په زړه کې کومه کرکه ده، کوم نفرت دی، کومه دشمني ده، کوم حسد او نفرت دی، الله فرمایي دا به زه ترېنه وباسمه او دی به رونه شي. رونه څه معنا؟ دا نسبي رونه نه ګرځي، یعنی یو بل سره به داسې محبت کوي لکه یو ورور چې د بل ورور سره څه کوي محبت کوي. او پنځم نمبر ورورولي هغه ورورولي د صاحب بالجم. قرآن پاک کې د دې تذکره راغلی ده ان هذا اخي له 99 ناجه. یو سړی د بل سړي سره دوست دی، دوست یو ځای ورسره ناسته پاسته کوي، نو دته هم قرآن کې ورور ویلی شوی دی. نو قرآن پاک کې تقریبا د اخوت او د ورورولۍ 40 آیاتونو کې تذکره، 55 احادیثو کې تذکره او 40 آثارو کې ذکر د دې راغلی. نو هر ورورولي هغه فایدهمند ده چې څوک په اخلاص او للهیت سره د چا سره ورورولي کوي، کاغه د نسب ورورولي ده، کاغه د دین ورورولي ده، کاغه د محبت ورورولي ده، په دې ټولو کې فایده ده. الله پاک دې دا صفت مونږ کې پیدا کړي. دا صفت محموده ده چې یو مسلمان بل مسلمان ته ضرور په نظر وګوري، د اخا او اخاوت او د اخوت په نظر باندې ورته وګوري. دې کې دنیوي فایده هم ده، اخروی فایده هم ده. بلکې چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره محبت کوي، نبی علیہ السلام فرمایي قال رسول الله اذا احب احدكم اخاه فليخبر انه يحبه. چې یو مسلمان د بل مسلمان سره د الله د رضا د پاره مینه ساتي، محبت ساتي، نبی علیہ السلام فرمایي دی ورته خبر ورکي چې تا سره محبت کومه. محبت نه مراد عشق مجازي نه دی، کچا محبت نه دی، د دین او د اسلام د وجنه پوخ ورورولي د الله د رضا د پاره محبت دی. نو دې خبر ورکي او چې کله تا ته یو مسلمان خبر درکي چې تا سره محبت کومه، مینه در سره کومه، نو تعالی اغله تعالی خبر درکول پکار دی. ته ورته په بدله کې بیا څه وایي؟ نو هغه په روایت کې راغلي چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته وایي زه تا سره د الله د رضا د پاره محبت کومه، ته به ورته احبک الله لما احببتنی، احبک الله لما احببتنی. د کوم وجنه چې ته ما سره محبت کې، د هغه وجنه دی الله پاک تا سره محبت کې. نو دا الفاظ به ورته وایي، دا فایدهمند دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې لفظ د اخوت او د ورورولۍ بلا احادیثو کې راغلی. روایاتو کې راځي اخوت او ورورولۍ او دوستی د الله رب العزت د رضا د پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو هريره رضی الله عنه نقل دی، وی یو سړی مسلم روایت ته وی دی یو کلی نه بل کلی ته تلو د یو مسلمان ورور د زیارت د پاره، داغه د ملاقات د پاره. الله رب العزت ورته په لاره کې یو ځای کې یو فرشته کینوله د انسان په شکل کې، او هغه فرشتي چې کله دی په مخه ورغې نو فرشتي ترېنه پوښتنه وکړه این تريدو، چرته رواني، کوم ځای ته اراده ده، چاله رواني؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه. نو دی ورته فرمایل وای هغه کلی کې یو مسلمان رور دی او هغه لازم ملاقات لا. نو دی فرشتي ته پوښتنه وکړه هل لك عليه من نعمه تربها، ته چې دغه کس له هغه کلی ته ملاقات لذي
نو تا باندې څه احسان کړی دی چې دا احسان بدله ورکول غواړي؟ نو قاله هغه فرمایل لا، نه داسې نه ده، ما سره څه احسان او ښېګړه نشته، خو غیر انی احببته فی الله، زه سره محبت کوم د چا د رضا دپاره. الله پاک دې تاسو ټولو سره محبت وکړي. ښه دلته زموږ څونه ملګري چې راځي موږ سره لله فی الله محبت کوي، صرف د عقیدې د وجې نه، صرف د ایمان د وجې نه، صرف د دین او د نظریې د وجې نه، د الله په ذات او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مبارک فرمان زموږ ایمان دی چې تاسو ټولو سره الله محبت کوي. ښه په خبره پوه شوئ؟ ځکه زموږ او ستاسو منځ کې څه دنیوي مفاد نشته. نو دی ورته نه الله رضا دپاره قال فإني رسول الله الیک، دا فرشتي ورته وایي زه انسان نیمه، الله فرشته را لېږلې متا ته څه دپاره؟ بأن الله قد احبک کما احببته فیه، وایي الله زه راولېږلم چې زما دې بنده ته ووایه چې څنګه دې بنده سره زما دې مسلمان سره ته زما د رضا دپاره محبت کې، نو زه الله تا سره محبت کوم. دا د الله پاک مینه ده. داسې محبت الله الله د دنیا به څه محبتي، د دنیا د مفادو به څه محبتي. ما ته په دې مسنجرو باندې او په دې واټساپو کې په سوونه ملګري داسې میسیجونه رالیږي، دومره د محبت اظهار چې د انسان ناڅاپه بې اختیاره د سترګو نه اوښکې روانې شي. اکثر ملګرو کمنټسونو کې لیکلي الله دې زما زندګي موی تا ته درکړي. دا څونه عجیب محبت دی. خدای پاک جل جلاله دې تمام محبینو سره د خپل محبت اظهار په دنیا او آخرت کې فرمایي. نو اخوت او ورورولي اصل دا ده د الله د رضا دپاره د چا ملاقات لزینو الله در سره څه کوي؟ محبت او مینه کوي. بل حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام او فرمایل انصر اخاکا ظالما او مظلوما، د خپل رور مدد وکا که هغه ظالم وي او که مظلوم وي. صحابه کرامو د حضور نه پوښتنه وکړه یا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، چې موږ په دې پوهېږو چې یو سړی مظلوم دی د هغه مدد به وکړو، ظالم سره به څنګه مدد کوو؟ ظالم سره به څنګه مدد کوو؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمیل قال تاخذ فوق یدیه، ظالم رور سره محبت دا دی، مدد دا دی چې د ظالم لاس ونیسه. د ظالم لاس، ظالم د ظلم نه بند کړه چې دا ظلم مه کوه. په ایمان وایي ظالم ته مونږ ویلی شو، ټول وایي دا سکت مونږ شته دا ایمان چې ظالم ته وایي چې ته ظالم یې، ولې بیا خو ما هم وایي که نه ما هم ګیرئ، بیا خو مرګ راځي، ځکه مرګ مونږه د بندګانو په لاس کې ګڼلی شی دی. ښه په خبره پوهېږي؟ مونږ وایو که نه دا مرګ هم بندګان راولي. الله یې داسې کمزور ایمان نه مونږ وساتي. ښه مرګ راوستلو والا ذات څوک دی؟ الموت مخلوق الله تعالی، مرګ چا پیدا کړی دی؟ لا صنع قائم بالعبد، دا بنده پورې انختون کې دی، بنده سره صرف تعلق دی. لا صنع للعبد فيه لا تخلیقا ولا اکتسابا، د بنده په دې کې اختیار نشته. بنده نه مرګ پیدا کولی شي او بنده نه مرګ راوستلی شي. وایا بنده نه مرګ پیدا کولی شي او نه مرګ پیدا کولو والا ذات او مرګ راوستلو والا ذات څوک دی؟ نو بیا ظالم نه یېرېدل پکار دي نه، ظالم ظلم به مونږ بندو انشاء الله. که په لاس مو وس رسي په لاس به لاس ریسارو، او که په زبان مو وس رسي په زبان به د ظالم هغه ظلم او جبر خلکو ته ښکاره کوو انشاء الله العزیز. و الله پاک نبی علیہ السلام فرمایي دا د مسلمان رور مدد دی. ظالم دې دا نه وایي چې یاره ته ما پسې لګېدلی، ولې لګېدلی؟ زه در سره مدد کومه. دې ظلم د وجې نه به دنیا کې هم تباه کېږي او آخرت دې هم تباه دی. نن زه منې کومه چې مظلوم امت سره ظلم مه کوه، دین سره ظلم مه کوه، مجاهدینو سره ظلم مه کوه، اهل دین او دینداران سره ظلم مه کوه، ګنې آخرت دې هم تباه دی او دنیا دې هم څه کېږي؟ تباه کېږي. بهرحال نبی علیہ السلام په مختلفو آیاتونو کې روایاتو کې راغلي. بل یو روایت کې راځي، هغې کې مسلم شریف روایت دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه نقل دی. هغه فرمایي چې حضور علیه السلام وفرمایل چې د جنت دروازې دا د پیر او د زیارت په ورځ باندې کولاویږي. د پیر او د بیا حضور وفرمایل فیغفر لكل عبد لا یشرک بالله شیئا، د پیر او د زیارت په ورځ د جنت دروازې کولو شي
او الله د هر بنده چې الله سره شرک نه کړي الله دغه مغفرت کوي الله ټول بندگان بخي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنا مگر هغه سړي بخنه الله نه کوي چې هغه د مسلمان رور په میز کې کینه وی کینه زړه کې بغض وی حسد وی دشمنی وی د دې مسلمان بخنه الله پاک نبی علیہ السلام فرمای الله فرمای انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا حضور دریزل کو فرمایل چې الله دې فرشتو ته وي دې دوه کسانو ته مهلت ورکړي تر دې پورې چې دې صلح وکړي دې دوه کسانو ته مهلت ورکړي تر دې پورې چې دې صلح وکړي دې دوه کسانو ته مهلت ورکړي تر دې پورې چې صلح وکړي چې صلح نه کړي الله رب عزت دې بخنه دا بدبخت مسلمانان دي لہذا مسلمان و مسلمان سره کینه بغض و حسد با نه ساتي دشمنی و نه ساتي که د چا سره وي نو فوراً داغي ازالو کوي او د الله رب العزت اگر رحمت کې خپل ځان داخل کوي بل حدیث پاک کې راځي ابو داود روایت ته نبی علیہ السلام فرمای اقیم الصفوف تاسو صفونه سیده کوي سیده صفونه برابروي د مون صفونه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام یو ځلی صحابه کرام تو فرمایل الا تصفونا کما تصف الملائکه تاسو داسې صفونه نه جوړوي څنګه صفونه چې بره اسمان کې فرشتي جوړي والصافات صفا چې کله دا صورت نازل شو نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي داسې صفونه جوړوي څنګه صفونه چې فرشتي جوړي نو په قتال په جهاد کې بل حدیث کې راځي الله ته دوه صفونه ډیر زیات محبوب دي یو سب د منځو او بل سب د چا د جهاد فی سبیل الله نو سب سیده نو په سب کې ډیر اهتمام کې د سب بخیال ساتي نبی علیہ السلام فرمای اقیم الصفوف نبی علیہ السلام سره بنیزه و نیزه او چې کله موږ به ودرېدو داسې به ګرځېدو او د جنگ په سب باندې به هم ګرځېدو که چا به کومه خېټه مخکې راوتې وه قدمونه مخکې راوتي وو نو هغه به یې داسې په مزه غوندې داسې وه وی رسته شه نبی علیہ السلام صحابي فرمای حضور تر هغه وخته پورې زمونږ د صفونو د سیده کولو اهتمام کړی چې مونږ داسې سیده شو لکه نیزه او غشې بیا نبی علیہ السلام بس دا کار پرېښودو یعنې حضور پاک په سب باندې ګرځېده نو اقیموا صفوفکم وحادوا بین المناکب او خپل ولې برابر کوي کاږه واږه مو ودرېږئ وسدوا الخلل او صفونو کې هغه خالي ځای پرېږدئ ولینوا بایدي اخوانکم ګوره لفظ د اخوان راغلی ښه ولینوا بایدي اخوانکم د خپل وروڼو په لاسونو باندې نرمي اختیار کوي داسې نه چې سر دوی وروره لږ داسې شه لرې شه دې که ورکه ستاسو کار دی ما سره ځینې خلکو د کوره غوسه راغلي په خبره باندې پوه شئ نو خلکو سره په جومات کې څه کوي نه چې هغه درته وایي لږ لرې شه یا لږ داسې شه خر وره الله دې خوشحاله بالکل بسیده شم دې کې څه دي د معمولي خبرو باندې داسې خبره مه کوئ نبی علیہ السلام وفرمایل ولا تذروا فرجات للشیطان شیطان د پاره خالی ځای نه مه پرېږدئ ښه سب کې چې خالی ځای وي نو دې کې شیطان من وصل صفا وصله الله نبی علیہ السلام فرمایل چا چې سب متصل کو الله پاک به دې خپل رحمت سره متصل کی چا چې سب وتړه الله به خپل رحمت سره وتړي ومن قطع صفا قطع الله چا چې سب کټ کو الله به دې خپل رحمت نه سکی کټ الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي احادیث سوا دې دوی موضوع باندې خبره کوم آینده جمعه ان شاء الله العزیز په قوت باندې نور احادیث تاسو ته ما د قوت د عظیم صفت دی الله زموږ تاسو ټول ژوندۍ کې راوړي